دا قبر مونږ نه منو، اخرت نه دی یاد، قیامت نه دی یاد، جنت نه دی یاد، دوزخ نه دی یاد، رب نه دی یاد. کم رب چې مونږ خالق و مالک ته، کم رب په لاس کې چې زمونږ ژوند او زمونږ عزت ته، کم رب په لاس کې چې زمونږ صحت او زمونږ مرض دی. چې بیمار شي بیا به درته خدای یاد شي، پته به راته ولګي. او چې ډاکټر درته وایي چې بس لا علاجه، بیا به راته پته ولګي الله به درته در یاد شي. هسې خو موږ ته خدای نه یادېږي. رسول الله مبارک په فرمایي چې یو ورځ موړ یم او یو ورځ اوږې ما، چې موړ شم چې بیا الله یاد کم او د خدای شکر ادا کم، او چې اوږې ما نو چې خدای ته وجاړم او د خدای فریاد وکړم. ځکه اوږې د الله نه ګیلې کومه، بیا هم خدای خفه کوم، او چې موړ شم نو بیا هم الله ته شا کم او کبر کوم او لویي کوم. های های دا ولې دا څنګه مسلماني شوه؟ حیران یم خدایا. هلکان بربنډ شو، جنکۍ بربنډه شو، زناکاري سر شوه. ټوله ورځ نټ او موبایل دی، دین پاتې دی، قرآن پاتې دی. د قرآن تلاوت د خلکو نه ير دی. ټوله ورځ ښځې په غم خادو پسې په منډو سر دي، د خدای قرآن نه وایي. ټوله ورځ جنکۍ بازارونو کې ګرځي، د خدای قرآن نه وایي. ټوله د دنیا تعلیم لپاره منډې دي، منډې دي، ماشومان دي، ټوله ورځ دا سوزکې دی او دا موټر دی او دا پلانکي کالج کې دی او دا پلانکي سکول کې دی او دا کتابونه دي او دا ماسخوتن بیا ټیوشنې دي. اخر دې دنیا نه به نور جوړوی څه؟ تاسو خو خدای د سکول کالج نه منې کوي که نه، خو الله وایي ما هم ورسره یاد کا که نه. د اتوار په ورځ د بچي چوټي وي نو بیا نه پاسې ماشوم دی که نه، پرېږده ستړی دی، خوب یې خرابېږي. او د اتوار نه بغیر چې سکول ته بوځې نو خوب نه خرابېږي. په خدای قسم زه حیران یم چې دا مونږ د مسلمانانو کم طرف ته لاړو. غټ سنډا بچی به دي وي او روژه مني څه وي پتا نه وړي، غټ سوټا به 15 سال نه به زیات دي. غټه سنډې ملور به دي وي 15 ته به رسېدلې وي، نه مني څه روژه نه جوړه به شي، ګردې به دې خرابې شي. های های خدای، نیمې در باندې وړي، نه څه کال به نیمې نیسې. دا نیمې په کوم کتاب کې دي؟ خو که بالغې ټولې وړي چې نابالغه نه یو هم نه وړي. صحابه به په ماشومانو بچو روجې نیولې په وړو، نو چې غرمه به شو نو په جړا به شو، اوږې به شو، واړه به نو د لوبو څیزونه به یې ورته کېنولو، کېښودل، نو په هغې به یې مشغولول، نو ماښام ته به یې روجې ته ورسول. هغې زړه کې الله پروت و. هغې وایي چې زه خپل رب خوشحاله کړم، چې الله دې خوشحاله کړه. مونږ ډېر ناقصه سوچ لرو که نه، مونږ انتهایی بې وقوفه یو، ناقصه سوچ لرو. مونږ وایو که دا دنیا د خدای په خفګان کې ده. زما د خدای په ذات قسم چې دنیا د خدای په خوشحالېدو کې ده. الله خوشحاله کار څه به درکوي، مه خفه کوه الله. الله خوشحاله که مړه به دې مطمئني، الله خوشحاله که ته به مطمئنې، الله خوشحاله که بچي به دې مطمئنې، الله خوشحاله که ښځه به دې مطمئنې. مه خفه کوه الله. او که دې خفه که بیا به رزق ډېر کي درته، خو د مږې د پنجرې رزق به لکه مږې ته چې پنجره کې ډوډۍ پرته وي، د مږې د نیبو دپاره څه شو زمونږ پلاران؟ څه شو؟ ازمکو والا څه شو؟ جایداد والا څه شو؟ نیکونه هم څه شو؟ د نیکونو پلاران هم څه شو؟ پتا خو ځمکه تقسیم شوه، 5 جیره به دې ورسېدله، د هغوی 20 او 10 شوه، د هغوی نه مخکې د هغوی 100 او 200 وه. څه شو؟ والله که څوک یې یادوي مهرباني وکړئ. د اوسنو بچو په تمه کېږئ ما چې موږ به بچي یاد کړي، مه په تمه کېږئ. خدای ګواه دی که دې یاد کړي چې کټ کې پرېوتې نو خوشحاله به چې بابا به کله مري، چې دا ځمکه خرڅه کړم، بابا به کله مري چې دا کور خرڅ کړم، بابا به کله مري چې دا مال زما لاس ته راشي. مه په تمه کېږئ د دې دور په بچو. الله یاد کړئ. رب ډېر مهربانه دی، الله یاد کړئ. نو حضرت بلال ورته څه وایي؟ ابوبکر ځان له دی غشتې ما که الله له دی غشتې ما؟ که ځان له دی غشتې ما نو ما ته ښایه کار چې دله کومه، او که د خپل رب لا غشتې ما نو ما او رب سره پرېږده.
وی نا بلال ما خپل رب لا غشته زه زما د طرف نه آزادې زه آزادې نو چې حضور پاک خبر شو نو پیغمبر مبارک سے فرمائی بلال ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمونږ مشر دی زمونږ سردار دی او زمونږ سردار آزاد کړی بلال ته سردار دا تکلیف تیر که غریب لیکن له تکلیف بدل سے میلاو شو د مرګ پوری د پیغمبر مبارک مؤذن داسې منقبت دویم چې جنت هم نی دوزخ هم نی خو چې د پیغمبر مبارک مخکې ناست دی او اواز ورته کوي چې اشهد ان لا اله الا الله او بیا ورته اواز کوي اشهد ان محمدا عبده ورسوله